د نړیوالو شورا له خوا د ټول ټورنامنټ لوبډلو ته د جایزو د ورکړې لپاره ځانګړې شوې پیسې 11.25 میلیونه ډالره ده چې 2022 کال پرتله دوه چنده شوې، ځکه هغه مهال دا جایزه 15.6 میلیونه ډالره وه. د 2024 کال د کرکټ نړیوال جام ګټونکو په سږ کال د ځلیدونکو جام ترڅنګ د 2.15 میلیونه ډالرو جایزه هم ترلاسه کړې چې د شل اوريز جام د تاریخ تر ټولو لوړه جایزه ده. دغه جایزه د 2022 کال پرتله 850 زره زیاته شوې ده چې په 2022 کال کې په استرالیا کې نړیوال جام شو انګلستان 1.6 میلیونه ډالره جایزه له ځان سره وړې وه. د کرکټ انفو د راپور پر بنسټ سږ کال په شل اوريز نړیوال جام کې 10 لوبډلو ګډون کړی و چې له همدې امله د ټول ټورنامنټ جایزه هم لوړه شوه څو په ټولو لوبډلو په سمه توګه وویشل شي. لوبډله چې له تېرو پیلوبې ځان رسولی او هلته یې بایللي هغه لوبډلې ته به بیا 1.28 میلیونه ډالره او له هغه لوبډلې چې په نیمه پیلوبو کې ماتې شوي دي هغوی ته به 10,008.15 ډالره ورکول کېږي. هغه قیمتونه په 2024 کال کې 800 زره او 400 زره وو. پاتې نورې هغه لوبډلې چې په 8 غوره لوبډلو کې لوبېدلې دي هغوی ته به 302.15 زره ورکول شي او هغه لوبډلې چې 12مې درجې تر 9مې درجې دي هغوی ته به 240.15 زره ورکول کېږي. د نړیوال جام هرې لوبېدونکې ډلې ته بیا د هرې لوبې پر سر پرته هغه لوبډلو چې نیمه پیلوبو ته رسېدلي دي 1,150 ډالره ورکول کېږي. د کرکټ د نړیوالې شورا اجرایه رئیس جیف لارډیرس په یوه مرکه کې ویلي کرکټ لوبه داسې ده چې د نړۍ په کچه سلګونه زره مینوال لري او هغوی تر خوند اخلي. په لومړني پړاو کې به دغه ټورنامنټ کې 40 ګډون کوونکي لوبډلې وې چې دغه پړاو یې 8 غوره لوبغاړو مستقیم او بیا پیلوبو ته لاره ومونده.